د شاپور ځدراڼ د مړینې خبر دومره خواشینی کړم چې په رښتیا یې د بیان لپاره ټکي نه لرم. داسې احساس مې وکړ لکه د افغان کرکټ د یوه نه هېرېدونکي دورې یوه مهمه پاڼه چې وتړل شوه. ایمل پسرلی وایي شاپور مې لومړی ځل په 2008 کال کې ولید. وروسته په 2009 کال کې هغه مهال چې افغانستان په جنوبي افریقا کې د نړیوال جام د غوراوي سیالۍ کولې ورسره مې لا ډېر وخت تیر کړ او له نږدې مې وپېژاند. په ظاهره ډېر خندانه ټوکي او خوشطبعه انسان و، خو په باطن کې خورا دروند، باادبه او د نورو د درناوي په برخه کې بیخي دقیق انسان و. هر چاته یې عزت ورکاوه او هیڅکله مې ونه لید چې له چا سره دې په سپکه لهجه خبرې وکړي. د 2010 کال د شلوریز نړیوال جام پر مهال له هند سره د افغانستان د تاریخي لوبې په سبا یې راته وویل چې د هند ځینو لوبغاړو ورته ویلي دي چې په IPL کې به ولوبېږي. هغه مهال لا زموږ هیڅ افغان لوبغاړی IPL ته نه و رسېدلی. ما ورته په خوښۍ وویل چې دا به ستر ویاړ وي، خو ده په خپل همغه عاجزانه انداز وویل څه چې په قسمت کې وي همغه به کیږي. تواضع او خاکساري د شخصیت تر ټولو ښکلې ځانګړنه وه. په 2015 کال نړیوال جام کې د ملبورن په یو لوبغالي کې افغانستان له اماراتو سره تمریني لوبه لرله. زه د میدان په بل سر کې ناست وم. شاپور د میدان له هغه بل سره تر دې سره راغی یوازې د دې لپاره چې روغبړ وکړي. دا یې له هر هغه چا سره کول چې پیژانده یې. د خلکو درناوی، مینه او صمیمیت یې طبیعت برخه وه. شاپور یوازې یو تیز بالر نه و، هغه د هغه نسل استازی و چې د افغان کرکټ بنسټ یې په قربانیو کېښود. هغه وخت نه دومره پیسې وې، نه نړیوال لیګونه، نه دا اسانتیاوې چې ننني لوبغاړي ترې برخمن دي. دوی لوږه، تنده، اوږده سفرونه، سخت شرایط او بې شمېره ستونزې وګاللې چې د افغانستان نوم نړیوالو ډګرونو ته ورسوي. که نن زموږ لوبغاړي په سترو لیګونو کې لوبیږي او د نړۍ له غوره لوبډلو سره سیالي کوي، د دې لارې لومړني کاڼي همدغو خلکو ایښي وو. شاپور له کرکټ سره مینه لرله، خو له افغانستان سره تر کرکټ هم ډیره مینه وه. د وطن لپاره لوبېدل ورته تر هر مقام او هرې ګټې لوی ویاړ و. خدای پاک دې یې وبخي، جنت الفردوس دې په نصیب کړي او کورنۍ، ملګرو او د افغانستان د کرکټ ټولې کورنۍ ته دې د زړه صبر ورکړي. روح دې ښاد وي.